هغه عظیمه دعا چې د هغې په ویلو سره بنده د خپل رب د ټولې ورځ شکر ادا کوي. الله اکبر. ډیر اسانه دعا ده او ډیر زیات فضیلت لري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سبا دا دعا ویله، یعنی مونږ نه وروسته، اللهم ما اصبح بي من نعمة او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. دعا دې پورې ختمه شوه. دا چې د سحر ویله فقد ادى شکر ذلك اليوم، یقینا دغه انسان د دې ټولې ورځ شکر ادا که، د الله جل جلاله شکر ادا که. ګوره په انسان باندې شکر ادا کول دا لازمي وي. ټوله ورځ دا ساګانې موږ او تاسې اخلو، د الله په حکم سره کېږي. دا سترګې موږ کولاوو او بندوو، همدغه رنګې اورېدل، همدغه رنګې خوراک، همدغه رنګې ګرځېدل، ناسته پاسته، دا ټول په دې هر څه کې موږ الله ته محتاج یو او دا هر څه د الله په توفیق سره موږ کوو. د دې شکر ادا کول پکار دي که نه؟ د دا ذکر چې دی ویله، د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د خپل رب شکر دی ادا که، او چې ماښام دی ویله د ټولې شپې شکر دی ادا کو. نو عزتمندو دا مه هېروئ، دا هغه اذکار دي چې د لال او د جواهرو د سرو سپینو زرو نه ډېر زیات قیمتي دي او ډېر زیات اسانه دي.